چې کله سړی وفات شي کنه او دې قبر کې کیږي او د سره کله حساب کتاب شروع کیږي او د کې ژوند راشي نو دې چې وګوري نو په د وخت د مازدیګري هر ټیم چې تاسو مړی ښخ کړئ دې چې قبر کې وګوري نو په د به وخت د مازدیګر ټیم دی د انور به داسې داسې مخامخ شي داسې حال کې به لکه د انور چې پریوځي په داسې حالت کې به دته دا ټیم مخې ته شي دې چې د مانځه عادت وي که نه منځونه اهتمام یې کړی دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم زما نه د مونځ وخت ما پرېږدئ زه مونځ کوم هغه د انور غایب کېږي نو چې سړي مستقل د مازدیګر مونځ په کرکټ کې پرېښودی ده ته پته لګي چې دا زما پرېږدئ زه د مازدیګر مونځ ما ته پته شته نه د مازدیګر مونځ په ژوند کې کړی نو څه به وایي چې ما پرېږدئ زه مونځ دی چې وګوري نو دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم هغه د نور رانه غایب کېږي نور رانه غایب کېږي علما وایي چې په ده به ولې وخت د مازدیګر وي لکه د مازدیګر دا وخت دته ولې مخې ته شي علما وایي دې وجه دا ده که نه چې کله مسافر سړی په لاره روان او سفر کوي نو چې دی وګوري چې دا انور د پریوتو شي یا دا وخت د مازدیګر شي نو د سره ډکې یره پیدا شي مسافر ډېر پریشانه شي یره وایي شپه به کم ځای ته شپه را روانه ده شپه به کم ځای ته مسافر ته دا ټیم ډېر ګران پریوځي چې ماښام شي نو دم یو سفر کړی دی د یو عالم نه بل نوي عالم ته تللی دی نوی خلق دی نوی ځای دی حق د مازدیګر ټیم پې راغی چې څه به اوس کېږي نو دنیا کې چې په سړي د مازدیګر ټیم راشي او مسافر یو د شپې ځای نه نو څه حالي نو قبر کې یو نوی مخلوق دی او نوی ځای دی په د وخت د مازدیګر راغی چې د ده به اوس څه حالي دی قبر نو ځکه ورته الله دا وخت د مازدیګر راغی بس سمدستي وله فرشتې راشي احادیثو مبارکو کې راځي چې دا رشته دار ته واپس کېږي نو فرشتې ورته راغلي ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ستا راوپس کېدل دی او فرشتې راتلې ډېر د یارې منظر دی ډېر د یارې منظر الله دې زموږ حفاظت وکړي بس الله دې موږ ته آسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دفن کو سعد رضی الله تعالی عنه صحابه ته وی تسبیح وایه سبحان الله وایه بیا ورته وی الله اکبر وایه صحابه ورته د الله حبیبه ناشنا کار دی نن وینا هم چې دې څنګه قبر کې کېښود او تاسو یې قبر برابر کو نو په ده دا قبر راتم ما ځکه وی چې سبحان الله وایه تکبیر وایه الله اکبر وایه په ده قبر راتم او دا هغه صحابي دی سعد رضی الله تعالی عنه چې دی وفات شو او 20,000 ملائک د جنازې لراوي او 20,000 ملائکو د په جنازه کې شرکت کړو چې د جنازه کېدله او 20,000 ملائک راغلي و د په جنازه کې بیا هم قبر راتنګ شو نبی علیه السلام سبحان الله وایه تکبیر وایه تکبیر وایه نو علما وایي چې دا قبر راتنګېدل یو ځل شته دا به یو ځل راتنګېږي بس خو بیا بعضې علما وایي په نیکانو باندې الله د شفقت دپاره راتنګي او په بدانو الله د عذاب دپاره خو د قبر به یو ځل راتنګي چې دومره تنګ ځای شي او دومره راتنګ شي نو دا پختۍ به یو بل کې داسې نه نوځي داسې تنګ ځای دی او وخت د مازدیګر به یو ملایک به راغلي او حساب به کوي او ناشنا مخلوق دی دا داسې د وحشت منظر دی قبر ډېر سخت منظر دی الله دې زموږ د ټولو د عذاب قبر نه حفاظت کړي نبی علیه السلام چې به مړی ښخ دعا به وکړله یا الله دې ثابت قدمه کړي دې ثابت قدمه کړي د نه به اوس تپوسونه کېږي ملایک په راغلي یا الله دې ثابت قدمه کړي دې تپوسونه کې ټینګ کړي الله ته استقامت نصیب کړي تا چېرته ورور باره کې دا فکر کړی چې ښخېږي یا الله ثابت قدمه کړي نه نه به اوس سوالات کېږي او زما پکې هېڅ وس نه رسي د هېچا وس هم نه رسي اول تپوس پکې من ربک رب دې څوک عبادت به دې د چا کو عبادت به دې د چا کو دی به وایي عبادت خو به مې د رب کو د خپل رب په دې شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي او غیر الله ته سجده نه ده کوي او د الله نه علاوه هم تندې چاته نه دی ټیټ کړی انشاءالله دې تپوس کې به کامیاب انشاءالله خو دویم او دریم تپوس کې به لګن خلو الله دې مونږ آزاد کړي بس دویم تپوس پکې ما دینو که دین دې سو هو ته په کوم دین باندې وي دین درته خپل معلوم دی
نو چې دی وایي چې دین زما اسلام ای بچی وجود ته دی وګوره په اسلام برابر دی وجود وګوره وجود وګوره برابر دی نو چې ته ځان ته وګورې نو ستا وجود به برابر وي چې په ګیره کې تا ډیزن کړی که نه او ته ځان ته چې ما دینک دین دې څه یا خدایه څه جواب به خدای له ورکوو په دغه ځای کې به جواب څه ورکوو چې د دین باره کې تپوس وشي او مونږ په ګیره کې ډیزن کړی وایي به چې دا د چا دین و هم ته ځان ته وګوره دا دین د چا و دا ته په کوم دین وي دا تا ته کوم شریعت ښودلی و دا د کوم پیغمبر سنت و ته وګوره ځان ته برابر یې په کوم دین باندې مړ وې په کوم دین به پاسې نو دا کوم دین دی چې مونږ ګیره کې ډیزن وکړو د 1,24,000 پیغمبرانو سنت دي او مونږ پکې مذاق اړو کو چې د قبر کې تپوسو کې چې ما دینو که دین دي سو شکل و صورت برابر دی په دین نن مونږ ټولې د اغیارو طریقې راغستې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلي سنت هم پرېښودي بل تپوس بکئی ماذا تقول فی حق هذا الرجل دی سړي باره کې څه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وایي د باره کې څه وایي ته به ووایي چې دا زما پیغمبر دی چې ګیره په مخ نه او به وایي چې ګیره نه څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی ډېر ګران تپوس پرې نښتي به یو او نبی علیه السلام به وایي یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدمې کې هلته به وایي وګوره دا د پیغمبر و او شکل و صورت برابر و نه شکل خو مې نه دی برابر چې د قبر کې به څه جواب د الله د رضا دپاره په دې مخونو ښکلې اوږدې اوږدې ګیرې راپرې اوږدې اوږدې ګیرې سوال درته کوم منت درته کوم د ګیره چې د موټي نه کم وي که نه دا ګیره نه ده بس په دې دوکه کېږه مه چې ما ګیره پرېښودې د یو پیغمبر ګیرم داسې نه وه نو تا ته وایي ته د کوم پیغمبر په دین وي د کوم پیغمبر دین و نو د الله د رضا دپاره مونږ هسې ګیرې پرېښودې دي خو چې لږ یې اوږدې موټي ته یې راورسو نبی علیه السلام به وي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفت کوئ ښه زما امتیانو وی څنګه یې کوو وی اوفر اللحا وحف الشوارب بریتان کټ کوي او ګیرې اوږدې کوي دا د یهودو مخالفت دا د یهودو مخالفت یو سړی ګیره خريي او بل سړی ګیره کنچي کوي دواړه ګناهي کبیره کوي دواړه ګناهي کبیره کوي دواړه ګناهي کبیره کوي د الله د رضا دپاره چې دا ښکلې ګیرې په دې مخ راول نو که تپوس وکړي چې ما دین که نو په دین د اسلام وجود برابر دی دا زما پیغمبر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما صورت خو د ده په شان تیری ما خو د ده په شان شکل جوړ کړی و نو قبر کې به ثابت قدمه پاتې شو نبی علیه السلام به وی یا الله دې سوالاتو کې ثابت قدم کې دې مضبوط کې چې دې دا سوالات پاتې قبر کې به بیا انختی نبی علیه السلام به فرمایل وی که آینده کال ژوندیم نو یوه روژه به د یهودو د مخالفت د وجې نه نیسم بیا وفات شو د سبانۍ روژه نیول د هغې سره یا بله ورځنۍ نیول یا نننۍ چې چا نیول دا ډېر اجر لري دا ډېر اجر بل یو څه خبره نیمه دې میاشت کې او په دې ورځ ممنوع دي چې د هغې نه ځان وساتو یو خلق وایي احادیثو کې هم راځي په 10 محرم حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی سبانۍ ورځ نو خلق وایي وی دې میاشتې ته فضیلت دې محرم دې ورځې ته ځکه حاصل دی یوم عاشوره ته چې په دې ورځ حسین رضی الله تعالی عنه شهید شو نه حسین رضی الله تعالی عنه لا پیدا هم نو چې دا میاشت د حرمت میاشت او د دې ورځې روژه به امام الانبیا نیوله چې دا خبره ذهن کې چې دا د حسین رضی الله تعالی عنه فضیلت شو چې هغه په دې ورځ شهید شو په دې ورځ شهید شو نو دې میاشت حسین رضی الله تعالی عنه فضیلت دا دی چې دی په یوم عاشوره باندې شهید شو دا د ده فضیلت دی نو د ده د وجې نه دې میاشتې ته فضیلت نه دی حاصل نو یو چې دی دا فضیلت د مخکې بله خبره ده چې دې ورځ باندې ماتمونه کول ځان په سپېړو وخل ګریوانونه شلول دا د شریعت خلاف دی
حسین رضی الله تعالی عنہ په غم کې تدا کوي دا به د اچا په غم هم نه کوي د چا په غم به ماتم نه کوي بس نو مونږ سبانه ورځ د حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت دی وی مونږ د هغه باندې غمجن یو نو ماتم پې کوو که نه هغه خپله د وفات نه یو څو ورځې مخکې خپله خور کېنوله زینب رضی الله تعالی عنها دی خور وی زه به شهید کېږم زه به وفات کېږم خو یاد ساتئ ګریوانونه به نشلوئ مخ په څپېړو دا خو هغه په خپله ویلي چې داسې به نه کوئ او ته وایې دا د هغه د وفات ورځ د زه یې کومه نو هغه خپله لور خور کېنوله چې ګورئ داسې به نه کوئ زه به شهید کېږم خو ګورئ داسې به نه کوئ داسې به نه کوئ ګریوانونه به نشلوئ مخ په څپېړو نه وخئ ماتمې به نه جوړوئ داسې به نه کوئ زه به وفات کېږم شهید کېږم به خو داسې به نه کوئ داسې به نه کوئ نو د امام الانبیاء نوسې حسین رضی الله تعالی عنہ په دې ورځ باندې شهید شه بل احادیث مبارکو کې راځي چې په دې ورځ باندې سبانه ورځ په دې چې څوک په دې ورځ په خپل اهل و عیال باندې لږ فراخي وکړي د نور ورځو په نسبت ولا خوراک لږ ډېر پروګرام ورله وکړي اضافي خوراک پې وکړي احادیث مبارکو کې راځي الله به کور کې ډېر خیرونه او برکتونه ورواچي روغ کال به کور کې خیرونه او برکت اگر چې د دې حدیث سند باره کې ضعف موجود دی خو اکثر محدثین وایي چې دا حدیث مقبول دی نو چې په دغه ورځ سبانه ورځ باندې لږه فراخي وکړلی شي په خپل اهل و عیال او زه به درته دا ووایم چې ما پې خپله تجربه کړې ده خپله مې په یو کال نیم وشو چې عمل کړی دی او په دې سترګو مې هغه هر څه لیدلي دي بس په لنډو خبره ده بس حدیث وي د امام الانبیاء خبره وي دا د کمال نه ډکه وي ښه نو په خپل اهل و عیال باندې به فراخي دا به لازم هم نه ګڼو فرض به هم نه ګڼو واجب به هم نه ګڼو چا وکجو ثواب دی داسې به نه وایي چا ونه کو جو ګناهګار دی او دا خو غټ بد عمل وکړو نه داسې عقیده به نه ساتي او چې عمل پې چا وکړو الله به ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي بس په خپله به یې وینئ وکئ پې عمل لکه زمونږ روژې نو د دې ماشومانو خو روژه نه که په دې باندې وکئ په دې ورځ فراخي پې وکئ او ماښام بیا وکئ انشاءالله چې ډېر خیرونه او برکتونه به وي چې په دې ورځ سړی په خپل اهل و عیال باندې فراخي بله خبره په دې ورځ باندې مخصوص خوراک نشته چې یا شربت یا سوجي پخوله نه د خپل وس مناسب فراخي کول نه لازمي نه ده چې ته د شربت وسکې لازمي نه ده چې ته د سوجي پخوې نو په سوجۍ کې هم مخاص کوئ په شربت کې هم مخاص کوئ پولي میان وله راوړه که چرګان راوړه میان راوړه د ګډ غوښه راوړه نو دغه سوجۍ او شربت پورې نښتې نو دا په دې کې خاص کوئ مو چې په دې ورځ به دغه خوراک نه هر خوراک کې چې د فراخي وکړله خو په خپل اهل و عیال باندې فراخي وکړه انشاءالله ډېر برکات او خیرونه به یې وویني چې څوک په دغه ورځ باندې فراخي وکړي الله تبارک وتعالی به ورله ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي چې هغه سبانۍ ورځ ده لکه چا نن روژه نیولي نو سبا ورسره ونیسئ که نن یې نه نیولې د یو سبانۍ ونیسئ او یو ورسره بله ورځنۍ ونیسو نبی علیه السلام وایي زه امید ساتم چې الله به پې د یو کال تیر شوي ګناه الله معاف رب العالمین دې